د کمانډویانو او افغان هوایي ځواکونو مرګوني بریدونه پر طالبانو باندې افغان ځواکونو کندهار کې 10 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د کندهار ولایت په مرکز ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 10 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخو افغان ځواکونو د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي دي. افغان ځواکونو د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو سخت عملیات ترسره کړي چې پیل کړي دي چې تر اوسه د یادې ډلې د مهم قومندان حبیب الرحمن په شمول 40 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاده ولسوالۍ کې له طالبانو له شتون څخه پاکه کړې ده. بلخوا طالبانو له ګذري ولسوالۍ څخه پښې سپکې کړي دي او تښتېدلي دي. افغان ځانګړو ځواکونو د هرات ولایت ګذره ولسوالۍ له نړیوالو ترهګرو او طالبانو بیرته نیولې ده. امنیتي سرچینې وایي چې همدا شیبه د یادې ولسوالۍ محلي سیمو کې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځانګړو ځواکونو چڼیز عملیات دوام لري. بلخوا افغان هوایي ځواکونو شپږو ولایتونو کې 146 طالبان وژلي. افغان هوایي ځواکونو د هیواد په شپږو ولایتونو هلمند، کاپیسا، تخار، جوزجان، کندهار او هرات کې پر طالبانو سخت بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 146 طالبان وژل شوي او دوه بیا نورې ټپیان کړي دي. بلخو افغان ځواکونو فراه ولایت کې هم 9 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو د فراه ولایت په مرکز کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 14 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پای پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.